بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تفسير بدي مبارك درسنو کی من د سورة البقرة اویا نمبر آیت ته رسیدلیو. په دې تیر شوي آیتونو کې الله د موجوده یهودو خبره کوله چې مسلمانان تمه ساتي چې دوی به ایمان راوړي، حالانکه په هغوی کې لوی لوی بیماریان او عیبونه دي. یو دا چې د الله کلام به اورېدو او بیا به په هغې کې تحریفات کول سره د علمه. دغه شان دویمه ډله پکې د منافقانو وه چې کله د مؤمنانو سره ملاوي شوي موږ ایمان راوړی. اوس درېیمه ډله ذکر کېږي په دې 88 نمبر آیت کې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب، او باز د دوی نه امیان دي چې نه پوهېږي په کتاب. دا درېیمه ډله ده. یو ډله هغه مولیان چې هغوی څه کوي؟ تحریفات کوي. دویمه ډله د منافقانو ده. نو درېیمه ډله د امیانو ده، د انپړو. ومنهم امیون جمع د امی ده، انپړ. او امی ته امی په دې وایي انپړ ته ځکه چې نسبت مور ته د نو څنګه چې د مور نه پیدا دی همغه شان جاهل دی. نه وله لیکل ورځي، نه وله لوستل ورځي. لکه څنګه چې ماشوم د مور د خېټې نه راوځي او په څه نه پوهېږي، نو دیم نه پوهېږي. بعض علما دا مطلب بیانوي او دا مزیداره خبره ده. وی د نسبت امت ته دی، نو معنی دا چې د امت عام سړی، موږ چې ورته عامي وایو، د امت عام سړی چې علم ورسره نشته. کله تاسو اورئ د علماو په درسونو تقریرونو کې وایي امیان، نو کله مراد ته عامي یعنې د امت عام سړی چې د هغه سره د شریعت علم ډېر نه وي، عالم ورته نشي ویلی. نو په دواړو معنو سره دا خبره ثابته ده چې دا درېیمه ډله امیان انپړو. انپړ به دي چې کتاب باندې نه پوهېدو، لا یعلمون الکتاب. دلته بله فایده هغه ده هر هغه سړی چې په دین نه پوهېږي نو دا انپړ دی. په دین چې نه پوهېږي دا انپړ دی، اگر که دی ډاکټر وي، انجینیر وي او که هر څه. د علم خاوند او قرآن او حدیث کې چې د کوم علم فضیلت راغلی دی هغه علم دی چې هغه د وحي سره تعلق ساتي. نو درېیمه ډله په دوی کې د امیانو ده چې نه پوهېږي په کتاب. نو بیا په څه پسې روان دي؟ الا امانی، مگر روان دي په خواهشاتو پسې. امانی جاهل دی نو خواهشاتو پسې به روان وي. د امانی ټکي درې معنی دي. یو امانی په مطلب یعنی ارزوګانې، خواهشات، ارمانونه، بس دی امیدونه دي، په امیدونو پسې روان دي، په ارمانونو پسې، خواهشات او ارزوګانو پسې روان دي چې موږ دا یو، موږ دا یو. ښه نو دا خبرې دوی ولې کوي؟ دا خو امیان دي. نو دا په دې کوي ځکه چې مولیانو ورته دا قصې بیان کړي دي، بس دوی په حقه امیدونو پسې روان دي. یا امانی مطلب دی قرائت، په
عربی کې امانی په قرائت سره استعمالی، یعنی بعض په دوی کې امیان دي هیڅ پته ورته نشته د تورات، صرف تلاوتونه کوي بس. نو بله فایده تلاوتونه والم امیان دي، که دا معنی ولا وایي. پوهه هغه دی چې هغه د الله په کتاب باندې پوهیږي، صرف تلاوتونه نه کوي. نو دوی صرف تلاوتونه کوي، خبر نه دي. چې خبر نه دي خو بیا ګمراه دي. او چې تلاوتونه کوي نو بیا دوی روان پسې پسې دي. الله وی وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، او ندی دوی مگر ګمانونه کوي. اوس په ګمانونو کې پراته دي، موږ به دا یو، موږ به دغه یو، موږ داسې یو، موږ هغه یو. نور خو دوی پوه نه دي په تورات باندې، ځکه چې صرف قرأت پورې خبره محدوده. نو درېیمه معنی د امانی د الاکاذیب، دروغو ته م وایي. امیان دي، امپړ دي، نه دي روان مگر په دروغو پسې. امیان اکثر دي چې خبرې بیاني چې هغه دروغ وي، به د چا نه یې اورېدلې، چا وی نو دا د دوی سند دي، د امیانو سند دقه وي. وی چا وی، یا یو کس وی، یا یو ځای کې مې اورېدلې وه، دقه سند دي، او به دې پسې روان، او دقه دروغو پسې بیا رواني، ګمانونه کوي. نو ګمانونه خو په شریعت کې خو ګمانونه نه چلیږي. اوس به یو سړی عقیده جوړوي په ګمان باندې چې زما دا ګمان دی چې الله به دیسي، یا نیک عمل کوي، بندگی د الله کوي، یو عبادت کوي د ګمان په بنا باندې چې کیدی شي. په شریعت کې کیدی شي میدی شي نه چلیږي. ټوس خبره به د قرآن او حدیث په رڼا کې. نو دا دوی کې درېیمه ډله ده چې دا څه دي؟ امیان دي. څه پسې روان دي؟ خواهشاتو پسې، دروغو پسې، او یا صرف په تلاوت او په قرأت پوهېږي، نور د کتاب نه خبر نه دي. او نقصان ډېر جوړوي دا کس ده چې صرف قرأتونه کوي او نور دی خبره نه وي، د ډېر نقصان جوړوي. ځکه چې د ده نه چې کوم جاهل دی د هغه پې دا ګمان دی چې دی څه دی؟ دی پوهه دی. او ځکه زموږ دا پښتانه علم صرف قرآن یادولو ته وایي. نو بعض راشي بس بچی هم داخل کړی دی، علم کوي او دعا ورته کوه. څه علم کوي؟ قاري صاحب سره قرآن یادوي بس. چې دغې نه کله فارغه شي، دا د علم یوه برخه ده، منو یې موږ چې کله دې نه فارغه شي بیا ختم. نو که سبا له ورته ته نصیحت وکړي چې به دې بچي به دې علم کړی وي، به ده خو ما کړی وه علم. نو څه علم دې پې کړی وي؟ قاري صاحب وره کور ته راتلو. نو صرف قرآن یادول دا علم نه دی، دا د علم یوه برخه ده. او چې چاته د لنډي صورتونه یادي، دوی ته هم زموږ خلک مولوي صاحب وایي او قاري صاحب ورته وایي. نو دا قاري صاحب ټکی، مولوي صاحب ټکی، شیخ صاحب، مفتی صاحب، دا زموږ په معاشره کې ډېر سپک شوي دي انتهایي. امیر صاحب، امیر صاحب څومره غټ ټکی، او چې هر چا ګیري هغه ته امیر صاحب وایي. قرآن لنډي صورتونه وایي دا قاري صاحب دی. چېرته ترجمه ټکی نه مې ووایي هغه مولوي صاحب شو. که چاله د یو مسلې جواب ورکړو هغه مفتي صاحب شو. نو څومره ډېر شوي دي نن سبا، څومره ډېر شوي دي، خو علما کم شوي دي. په صحیح معنو سره علما هغه کم دي. برای نام مولیان، مفتیان دا خو د پتیلې نه سر اوچتو لاندې درته میلاوي. قاریان دا خلک نقصان ډېر جوړوي. ځکه چې هغه مشهوره خبره ده که نه، وی نیم حکیم خطره جان، نیم مولا خطره ایمان. دا خطره جان دومره غټه خبره نه څومره چې خطره ایمان غټه خبره. ایمان ګډ وډ کوي سړي ته. نو دا په یهودو کې بله ډله وه. فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم، بس هلاکت دی هغه کسانو لره چې لیکي کتاب په لاسونو خپلو. دا اوس بله ډله ده. نو که یو سړی وي چې پرون خو ذکر شوي و یو ډله چې هغوی څه کوي؟ تحریف کوي. نو دلته به دا بله ډله څنګه شو؟ دلته معنی دا ده چې دوی
د سره نه خبره په خپل لاس لیکي هغوی څه کوي هغو خو کتاب کې معنی بدلوي ټکی نیم بدلوي دوی خو خبره د خپل طرف نه لیکي ثم يقولون هذا من عند الله بیا وی خلکو ته دا د طرف د الله نه دي دومره لوی ظالمان کتاب په خپل لاس ولیکه نسبت به بیا الله ته کوو دیسې به ولیکلي قال الله الله وی یو خبره به ولیک پیغمبر دا ویلي یو خبره به ولیک زمونږ دی پیغمبر په باره کې سجل کړی کم اصل صفات چې د هغه راغلي دي په تورات کې د هغې په ځای نور لیکلي دي چې د هغه ویښته به نرم وي او سترګې به یې شني او داسې بیا به خلکو ته وګوره تورات کې چې د کوم پیغمبر ذکر دی د هغه دې صفاتو ته وګوره او دې ته وګوره دا خو هغه نه دی دا خو بل دی دا چلونه به یې کول ولې ليشتروا به ثمنا قليلا د دې دپاره چې واخلي په هغې باندې لږه دنیا یا پیسې لګي یا دنیا لږه ثمنا پیسې مراد ترې ټوله دنیا ده نو که یو سړی وي چې دومره غټې دنیا ته الله څنګه لګوئ نو دا داسې چې دنیا فاني کېدونکې ده او هر شی چې فاني کېږي دا لږ دی یا دا چې حرام که ډېر هم زیات شي خو برکت پکې نه وي نو دا لګي ځکه ورته الله لګي او دا مرض زمونږ په دې امت کې هم شته ډېر پکې داسې دي مسله به وګورو خو دومره پرې راځي نو چې کله دی چا له مسله ګوري او پیسې وله ورکړي نو دا مسله به هم بلکل د هغه د خواهشاتو مطابق دی راوباسي نسي چله به ورسره کوي خو څه قصه به جوړوي را جوړوي که فويل لهم مما كتبت أيديهم بس تبعي د هغوی لره د وجې د هغه څه نه چې لیکلي وو لاسونو د هغوی وويل لهم مما يكسبون او تبعي د هغوی لره د هغې د لاسه یا د هغې نه چې هغوی کوم کسب کوو کسب دو معنی کېدی شي یعنی هلاکت ته هغوی لره ولې هغوی تباه دي کمې پیسې چې ګټلې کسب مطلب پیسې چې به دې کار ګټلې او دغه شان کسب هر هغه شي ته وایي چې د انسان کړی دی یعنی دا ګناهونو د لاسه هغوی تباه دي څومره ګناهونه یې چې هم کړي دي بیا دا فایده چې دې آیت کې ویل درې پیرې راغی دا ویل څه ته وایي دې کې علماو ډېرې خبرې کړي دي مفسرینو خو دوه پکې مشهورې دي یو دا چې ویل په جهنم کې یو کنده ده او دویمه دا چې دا ویل کلمه د وعید د الله پې یره ورکوي تباهي هلاکت دې ته پکې اشاره او معروف هم دقې کې استعمالیږي نو دلته دا ویلې ولې درې پیرې وویل ځکه چې کارونه درې شوي دي اول وګوره یکتبون الکتاب بأیدیهم په خپل لاس لیکل کوي بیا وایي هذا من عند الله درېم کار ليشتروا به هذا من عند الله دا الله طرف نه دي ليشتروا به ثمنا قليلا دې دپاره چې والي په دنیا نو چې کارونه یې درې دي نو ویل هلاکت د هغوی ته درې پیرې ذکر شو وقالوا لن تمسنا النار او وی هغوی هیڅ چرې به نه رارسي موږ ته اور إلا أياما معدودة مگر یو څو ورځې شمارلی شوي دا د یهودو بل عیب دی دې ته بله ډله ویل نه دي پکار چې دا بله ډله ده بلکې دا د دغه یهودو یو بل عیب دی مخکې ګوره خبره تېره شوه په دې 88 نمبر آیت کې ومنهم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی خواهشات دی خواهشات وإنهم إلا يظنون دوی به ګمانونو پسې روان دي دی ګمان دي چې موږ به اور ته نه ځو مګر د یو څو ورځو لپاره هغه هم شمارلی شوي ورځې دي دا یو څو ورځې به ولې ځو
نو ځکه چې زمونږ مشرانو څلوېښت ورځې د سخي بندګي کړې وه نو موږ به هم څلوېښت ورځې جهنم ته ځو او یا عامه خبره کوي چې زمونږ نه لږ ډېر ګناهونه خو وي شوي دي نو د هغه ګناهونو په بدله کې به موږ یو څو ورځې په جهنم کې او حدیث کې راځي په صحیح بخاري کې یا امام بخاري راوړی دی امام احمد امام نسائی راوړی دی چې کله خیبر فتح شو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د یهودو نه تپوس کو من اهل النار جهنمیان څوک دي نو هغه ورته ویل نکونو فیها یسیرا موږ به یو څو ورځو له ځو او تاسو به رانه پکې بیا پاتې شئ جهنم کې موږ به وځو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته اخسئوا کوری شئ ذلیله شئ فوالله لا نخلفکم فیها ابدا په الله مې د قسمي چې موږ به په جهنم کې تاسو پسې وروستو پاتې کېدونکي نه یو نو دا د دوی دعوه وه چې موږ به یو څو ورځو له جهنم ته ځو او بیا به راوځو قل اتخذتم عند الله عهدا ته ورته ووایه آیا تاسو نیولی دی د الله سره څه لوز لوز د سره الله په کوم کتاب کې کړی دی که څنګه ویې ښایي ګوره دا دین ټول روان دی د دلیل په بنیاد دا بعض عوام او بدعتیان مولیان زموږ نه خپوي په دې ټکي وایي دوی ټکه او سړي ته وایي دلیل او ټکه او دلیل او دلیل نو دین خو روان په دلیل دی اوس که بې دلیله خبره منلی کېدی نو بیا خو د یهودو دا خبره به صحیح چې موږ به یو څو ورځې په جهنم کې بیا به راوځو خو الله وایي نه داسې خو نه چلېږي ته دې تپوس وکړه الله تاسو سره څه لوز کړی دی چې تاسو به څلوېښت ورځې یئ بیا به زه تاسو راوباسم که یې د سره دا لوز کړی یي او دوی وایي چې او نو بیا موږ ته هغه ځای وښایه په کوم آسماني کتاب کې دا خبره راغلې ده کوم ځای کې الله بیان کړی بعض علما وایي د عهد نه مراد د توحید لوز دی اگر که دا اولنۍ خبره ښه واضحه ده دا توحید هم د الله سره یو لوز دی نو معنی دا شوه چې ولې تاسو پوره موحدین یې چې دا دعوې کوئ ځکه چې جنت ته خو موحدین ځي چې د الله سره کوم لوز کړی د هغه یې پوره کړی او دوی خو چې د الله سره کوم لوز کړی او هغه یې مات کړی فلن یخلف الله عهده نو بیا خو هیڅ چیرې خلاف نه کوي الله د خپل لوز نه که چېرته الله د سره لوز کړی نو بیا خبره صحیح ده الله خو د خپل لوز خلاف ورزي نه کوي خو دا لوز خو وښایي که نه کوم ځای کې دا لوز ام تقولون على الله ما لا تعلمون بلکې تاسو وایي په الله باندې هغه څه چې تاسو پرې نه پوهېږئ ام په عربۍ کې کله د بل په معنی راځي په عربۍ کې معنی دا چې ام بلکې حقیقت دا دی الله د سره نه لوز کړی دی او نه تاسو د توحید په لوز باندې مضبوط پاتې شوي یې حقیقت دا دی چې تاسو جوړوئ په الله باندې هغه خبرې چې په خپله هم تاسو ته پته نشته ځکه چې په جهالت لګیا یې په تورو تیرو کې پراته دا زموږ په دې امت کې هم داسې مرضیان شته وګوره قرآن کریم چې کله موږ وایو نو موږ به خپلو حالاتو ته هم ګورو لکه په دې دا بعض عوام خفه شي چې دا مړه دا پلانې عالم چې دی بس زموږ د معاشرې هغه غلطیانې به بیانوي او که قرآن وي او که حدیث وي دا قرآن رانازل شوی دی دپاره دی چې د پخوانو امتونو کوم عیبونه پکې ذکر شوي دي هغه موږ ځان کې وګورو موږ کې خو نشته که نه موږ به ډډه لګولې او یهودو کې چې دا کار و یهودو کې دا کار و یهودو کې دا کار او دله حلال دی نو په دې امت کې هم بعض مرضیان شته غټې غټې دعوې به کوي غټې غټې دعوې ورته وایه په دې دعوه د سره څه دلیل شته موږ پلانۍ ډله او موږ کامیابه ډله ته کامیابی په څه دلیل کامیابی ته څه کې ستا څه کردار دی موږ ته خو وښایه که تشو دعوو باندې خو کار نه کېږي لکه دعوې چې یهودو کول الله اوس دا خبره بیانوي چې خبره د دعوو نه ده خبره د عمل ده بلا من کسب سیئه
داسې نه ده. بلا مطلب داسې نه ده. داسې نه ده څه مطلب؟ داسې نه ده څنګه چې تاسو وایئ چې څو ورځې به جهنم کې او بیا به ځي جنت ته. نه نو خبره څه ده؟ من کسب سیئه، بلکې چا چې وکړه ګناه، واحاطت به خطیئته، او راګیر کړو دلره ګناه د ده، فاولئک اصحاب النار، نو هم دا کسان اور واله دي، هم فیها خالدون، دوی به په هغې کې همیشه وي. خبره دا ده چا چې بد عمل وکړو او د عمل راګیر کو دی په جهنم کې همیشه دپاره. بیا درته ویم چې صرف په ترجمې کولو سره ته په قرآن نه پوهېږي چې څو پورې ته د یو عالم سره نه یې ناست. اوس که دا آیت ته داسې ترجمو که پوه پرې نه شي نو بیا خو د خوارجو مذهب صحیح ثابتېږي، ځکه چې خوارج یا معتزله دوی په ګناه باندې سړی کافر کوي، او دلته خو الله وایي چې څوک ګناه وکړي فاولئک اصحاب النار. نو د دې تفسیر عبدالله بن عباس رضی الله عنهما کړی. هغه وایي د سیئې نه مراد شرک دی. چا چې وکړو شرک، واحاطت به خطیئته، او دې شرک دومره راګیر کو چې دی په دغه شرک باندې مړ شو، نو دی د همیشه دپاره جهنمي دی، نه به راوځي د جهنم. بعض علما وایي دلته سیئه او خطیئه راغی، حالانکې دواړه نافرماني ته وایي. نو یې ولې الله یو ځای کې سیئه بل ځای کې خطیئه؟ عام جواب یې دا دی چې دواړه نافرماني ده. تفصیل پکې کوي نو بعضې داسې کوي، وایي معنی دا چې بلکې چا چې وکړه ګناه د شرک، نو سیئې نه مراد شرک شو، او راګیر کړو ده لره نورو غټو ګناهونو، نو خطیئې نه مراد ګناه کبیره سوای د شرک نه، او د مرګه پورې دی په دغه ګناهونو کې مخته دی سره د شرکه، په دغه کې چې مړ شو دی جهنمي دی. نو هر یو خبره چې کوي هغه صحیح ده. نو دلته مراد د سیئه نه څه شی دی؟ شرک دی. په بنا د تفسیر د عبدالله بن عباس رضی الله عنه. ګوره قرآن چې کله څوک یې تفسیر کوي نو طریقه دا ده چې اول به کوشش کوي چې د دې آیت وضاحت که قرآن کې شوی نو هغه دې پیدا کړي. کله قرآن د یو بل تفسیر کوي نو حدیثونه ورپسې ګوري، که قرآن کې وضاحت نه و حدیث کې نو بیا به صحابه کرامو ته رجوع کوي. ولې ځکه چې صحابه کرامو په وخت کې دا قرآن نازل شوی دی، څومره چې په هغه پوهېدو دومره به راتلونکي نه پوهېږي. نو عبدالله بن عباس دا تفسیر کړی دی. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، او هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی او نیک عملونه یې کړي دي، اولئک اصحاب الجنه، هم دغه کسان جنتیان دي، هم فیها خالدون، دوی به په دغه جنت کې همیشه وي. خبره د دعوو نه ده، خبره د څه ده؟ د ایمان او د عمل صالح ده، دا جنتی دی. او چا چې هم شرک وکړو دی جهنمی دی، که ځان ته هر قسمه نوم وایي. اوس دې نه بعد الله سبحانه وتعالی د بني اسرائیلو نور بد صفات ذکر کوي. خلاصه دا چې یهودیانو ته د څلورو کارونو حکم شوی و چې دا به کوئ، لوز ورسره اخیستی شوی، هغوی هغه لوز مات کړو. د څلورو کارونو نه منع کړی شوي چې دا به نه کوئ، هغوی هغه کارونه وکړو. هغه کارونه څه دي اوس هغه بیانېږي. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، او کله چې موږ اخیستې وه مضبوطه وعده د بني اسرائیلو نه، لا تعبدون الا الله، چې بندګي به نه کوئ مګر د یو الله. ټول نه لوی لوز دقه دی. او دا کوم لوزونه چې دوی نه اخیستی شوي ده، ګوره زموږ نه هم اخیستی شوي بعینه، دقه لوزونه دا زموږ نه هم اخیستی شوي چې موږ به دا کارونه کوو. اولنی لوز چې بندگی به نه کوي مګر د یو الله ده. حق د توحید د ټولو نه مخکې دی. که یو سړی ډېر هم نیک اعمال کوي او بندگی خالص د الله نه کوي، نو دا سړی څه دی؟
مشرک دی کنه په دې نه پوه بندگی چې خالص د الله نه کې داسې شي صحیح دی چې پته ته ولګي مشرک دی نو دا مشرک دی د ده یو عمل هم الله نه قبلوي نو ځکه د خبرې په سر کې به خبره د توحید راځي دلته لا تعبدون الا الله دلته نهي پکې ده چې بندگی به نه کوئ د غیر الله یعنی شرک به نه کوئ دا لوز الله د هغوی نه اخیستی چې زمان علاوه د چا بندگی به نه کوئ دویم وبالوالدین احسانا او د مور او پلار سره به ښېګړه کوئ د الله د حق نه بعد قرآن کې حق د مور پلار ذکر شوی نور آیتونه به هم راشي نو د مور پلار لوی حق دی په دې بچي باندې الله ګوره لوز د بني اسرائیلو نه اخیستی چې مور پلار سره به ښه کوئ او دا لوز یې زموږ نه هم اخیستی دی کوم ځای کې زموږ نه دا لوز اخیستی نه په قرآن کې دغه لوز یې قرآن کې اخیستی دی قرآن موږ وایو موږ قرآن منو یو مسلمان سوی چې قرآن منم په دې کې چې ته الله څه ویلي چې دا کار به کوې او دی وایي زه یې منم خو دا لوز دی که دا لوز یې زموږ نه هم اخیستی چې مور پلار سره به ښه کړي وجه دا ده د دې حق د الله د حق نه بعد د ذکر کولو چې اصل کې خو موږ الله پیدا کړي وو د دنیا ته رالیږلي خو د هغې دغه د رالیږلو یوه لار وه او هغه لار زموږ مور او پلار دي د هغوی په واسطه موږ دې دنیا ته راغلي او زه د بعضو دیندارۍ ته حیران شم سم د ځان نه به یو بزرګ او تقوادر جوړ کړی او د پلار سره بدتمیزي د مور سره بدتمیزي نو دا بزرګي دي کار نه کوي بیا او دې باره کې زموږ ځان له بیانونه دي خبره نه شو اوږدولی هغې ته رجوع وکړي مور پلار سره احسان ګوره مور پلار سره احسان صرف دا نه دی چې هغوی ژوندي احسان به کوي د مرګ نه بعد هم احسان دی چې ژوندي احسان څنګه دی په هغوی مال لګول د هغوی خدمت کول د هغوی خبره منل دا احسان دی په دنیا کې د مور پلار سره په هغوی مال لګول د هغوی خدمت کول د هغوی خبره منل او څومره مال چې په مور پلار ولګې دا لږ دی درته ویم دا لږ دی وی لګوئ کله چا مور پلار ژوندي په دې بچو پورې یو سړی نښتی په ښځه پورې صحیح ده په موږ یې حق دی او چې ته ورسره معمولي خبره شروع کړي بس زموږ باندې حق دی نو د مور پلار په چا حق دی دا دیوال ته ناستې ده مور پلار دا ناست دغه ته دي اسمان ته ناستې چې راولیږي به د برې نه او ځکه دا یاده کوي چې د بچي حقیقت هله راښکاره کېږي او د ده سړیتوب چې کله د ده مور پلار کمزوري شي او ده ته محتاج شي او چې پلار تکړی او ځوان سړی ځان له ګرځي را ګرځي مزدوریانې کوي روغ رمټ او دې کې د بچي د سړیتوب صحیح پته نه لګي کیدی شي ښه سړی او کیدی شي دا ښه سړیتوب یې بناوټي خو چې کله دوی محتاج شي دی بچي ته او دوی کمزوري شي او بیماران شي او بوډاګان شي او غریبانان شي او خپل حاجتونه بیا نشي پوره کولی دې ټیم کې بیا د بچي د سړیتوب پته لګي چې دی په څومره اوبو کې دی وبالوالدین احسانا وذي القربى واليتامى والمساكين او د خپلوانو او یتیمانانو او د مسکینانو سره نو دا دریم لوز دی که دویم ولې دریم دی ولې دریم شو بارک الله فیک ځکه زه تاسو ته بار بار وایم که دغه آیت ته ګورئ جواب به ماله راکړي احسان کوو د مور پلار سره د خپلوانو سره د یتیمانانو سره مسکینانو سره ټوله یو خبره ده ټوله یو خبره ده احسان د مخلوق سره توحید کې احسان دی د چا سره
خالق سره. نو اوس احسان دی د مخلوق سره. احسان د خالق سره خالص بندگی دغه کول په ښایسته طریقه، احسان د مخلوق سره د هغوی سره ښه اخلاق، د هغوی سره مرسته، د هغوی سره منډې وایي. او د هغه وخته پورې دینداري نه پوره کېږي چې څو پورې د مخلوق سره د احسان نه یې کړی. نو د مخلوق په سر کې تا ته مور پلار رعایت کړو. بیا وذي القربه خپلوان، دې کې ټول خپلوان داخل شو. تا سره هر قسمه رشته ده د هغوی سره ښه کوه. والیتامه او یتیمانان یې خاص کر یاد کړو ځکه چې یتیم ډېر کمزوری او د یتیم ټکی به ډېر راځي قرآن کې. نو دلته به ځان پوه کړئ چې یتیم هغه چاته وایي چې د بلوغ نه مخکې پلار مړ شي، د یتیم دی. او په زناورو کې یتیم هغه چاته وایي چې مور یې مړه شي، ځکه چې زناورو کې خیال څوک ساتي د بچي؟ مور ساتي. او د مور په مرګ سره بچی نه یتیم کېږي، ځکه چې یتیم کېږي او کمزوری کېږي د پلار په مرګ سره. او چې بالغ شي او وروسته پلار مړ شي دته یتیم نه ویلی کېږي. او تاسو ته ویلو زموږ د پښتنو دا ناشنا اصطلاح ده، د 50 کالو سړي چې پلار مړ شي غریب یتیم شو. مور چې مړه شي د به 70 کاله عمر وي غریب اوس یتیم شو. لاړ یتیم هله سړی شي چې د بلوغ نه مخکې پلار مړ شي نو دی کمزوری او ښه کمزوری شي، نو دی یتیم شو. او د 50 کالو سړی هغه سړی دی ښه تکړه دی، نو صحیح دی چې د پلار په مرګ سره دی نیمګړی شو خو یتیم نه شو. مسکینا والمساکین او مسکینانو سره خیر. نو مسکین هغه چاته وایي لنډ تعریف یې چې دومره سو سره نه وي چې خپل حاجتونه به پوره کړي. مسکین ګوره هغه چاته نه وایي چې د لاس نیولی سوال به کوي. کیدی شي چې سوال وکړي او کیدی شي نه یې کوي. د پښتنو دا مطلب دی چې غریب چاته وایي چې سوال کوي. نو دی به بهر به غریبانانو پسې ګرځي او ګاونډي څه دی؟ هغه غریب دی. خو دی ولې ګاونډي ته غریب نه وایي؟ وایي ده خو چېرته یوه ورځ موږ ته ونه وایي چې پیسې راکړه. یا وایي ډوډۍ خو خوري، نو ډوډۍ خو خوري خو نور حاجتونه هم دي که نه، صرف ډوډۍ خو نه ده. بیا فایده یاده کوي، یو فقیر دی او یو مسکین دی په عربۍ کې. المسکین مسکین د پښتو اصطلاح کې ورته مسکین ویلی کېږي. کله د عربۍ دا ټکی پښتو کې بل شان استعمال شي، هغه شان بیا موږ هم استعمالوو. یو ورځ یو مولوي صاحب په ما باندې رد کو او په سواتي مولوي صاحب باندې علمي ردونه. ما مو اورېدو ما که علمي ردونه یې کړي زموږ څه غلطي موږ به اصلاح وکړو انشاءالله. نو یو غلطي دا بیان کړې ده چې دی حدیث ته حدیث وایي. حدیث ته حدیث وایي. ما استاد دا د کوم ځای رد ده په ما باندې کړی؟ زه چې اوس عربۍ کې لګیا یم چې هکذا ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، اوس که دلته زه وایم في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم دا غلطي ده. په پښتو کې موږ وایو قرآن او حدیث کې راغلي، دلته خلک سین استعمالوي عام، بس دغه پښتو کې استعمالوي، دلته څوک غلطي نه وایي. یا لکه مثال موږ وایو زه د پلاني مجلس ته ورغلم او مجلس دا په اصل کې مجلس دی، مجلس نه دی. په پښتو کې دا څه استعمالېږي؟ مجلس. نو دا به مولوي صاحب راولي ته عالم یې، مسکین ته دې مسکین وي. نو پښتو کې ورته څه ویلی کېږي؟ مسکین که مسکین؟ مسکین که نه؟ نو دا د دې بعضو دې ردونو ته چې وګورې سړی حیران شي. یو څو ورځې مخکې یو کس راته یو ویډیو راولېږلی وایي دې باره کې ته څه وایې؟ نو هغه د یو مولوي صاحب نه زما د بیانونو باره کې تپوس شوی. نو هغه وایي چې د ده دا بیانونه او زمونږ بیانونه، د دې مثال به ته بیان کوم خبره به واضح شي. زمونږ د بیانونو مثال داسې دی لکه من و سلوا، د ده د بیانونو مثال داسې دی لکه دال، بادرنګ، سبزي داسې.
نو اوس وي هغه سړی به څومره کمه کلي چې من و سلوا پرېږدي او په سبزیانو پورې ښته اکسمات وي دې باره کې سیر باید دې باره کې به زه څه وم زه اوس د دې څه جواب وکړم چې سړی قرآن و حدیث بیانوي قرآن و حدیث ته سبزي وی او قصو ته من و سلوا وی نو د بعضو خلکو دې خبرو ته به حیران شي نو دا فایده یې ده کوي چې کلم یو عالم یو مقرر لیږي که هغه پښتني که پنجابی او که هرې ژبې والی نو دی بعض الفاظ د عربۍ هغه داسې استعمالوي څنګه چې هغه قوم استعمالوي نو دلته پېته نیوکه کولی شي نشي کولی الا چې کله دی عربي وی قرآن آیت وی یا حدیث وی یا په عربۍ کې بیان کې دا ټکي غلط وی بیا پې نیوکه وکړه نو یو دی فقیر او بل دی مسکین په دې دواړو کې فرق څه دی چا دا ویلی دی چې دا فقیر ډیر محتاج د مسکین نه بعض علما دا او څوک چې نه دا مسکین چې دی ډیر محتاجي د فقیر نه زما خپل ځاني زړه په دې مطمئن دی چې دا مساکین او مسکین چې دی ډیر زیات محتاجي دی ښی د فقیر نه فقیر ډیر محتاج دلیل پې دا دی چې کله موسی او خضر علیهم السلام هغه کشتۍ ته وختو خضر علیه السلام د هغې نه هغه لرګی وویستو دا بل مثال مخې له راغی دا په اصل کې دی خضر علیه السلام پښتانه ورته څه وایي خضر علیه السلام نو که چېرته یو مولا بیان کې خضر ووایي نو د هغه ژبه هم دغه باندې عادت شوې ده پښتانه چې ورته سوی نور دا په اصل کې دی خضر علیه السلام نو چې کله هغه لرګی د کشتۍ نه وویستو نو موسی علیه السلام پې خفه شو نو الله بیا هغه قصه ذکر کړې ده چې د هغې وجه هغه ورته ذکر کړ نو هغه وایي هر چې کشتۍ وه فکانت لمساکین یعملون فی البحر دا د مساکینو مسکینانو خلکو وه چې هغوی به په دریاب کې مزدوري کوله نو بعض علما وایي چې معنی دا شو چې د مسکین حالات څه نه څه ښه دي یعنې دوی مسکینان دي خو بیا ورسره هم کشتۍ ورسره شتي ځان له مزدوري کوي وقولوا للناس حسنا او وایي خلکو ته ښایسته خبرې لنډه دا چې د خلکو سره به ښایسته اخلاق ساتئ او ښایسته خبرې معنی ده چې خلکو ته به د ښه کار وایي د بدو نه به منع کوئ په حکمت سره او سبحان الله او دا خوندوره خبره ده وقولو للناس حسنا بعض علماء د دې مطلب دا دی چې خلکو ته به حقیقت وایي کوم چې په تورات کې دی د دې پیغمبر په باره کې صفا خبرې به کوئ دا به نه پټوئ واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة او پابندي د مانځه کوئ او ورکوئ زکات ثم تولیتم بیا تاسو واوړېدئ د دغه لوزونو نه الا قلیلا منکم مګر لږ کسان ستاسو نه ټول لوزونه نه دي مات کړي ښه خلک پکې مو خو هغه لږ و دې نه دا فایده هم راووته چې حق ته به حق وې حق ته به حق وې کوم چې ښه دي هغوی ته به ښه وې کوم چې بد دي بد دي وأنتم معرضون او همیشه تاسو اعراض کوونکي معنی دا دی چې صرف تاسو دې ځای کې د لوزونو نه یې اورېدلي بلکې د دې لوزونو نه اورېده د ستاسو عادت دی څو لوزونو دوی مات کړي دي او د دې لوزونو ماتولو نور تفصیل به مخکې هم راشي بل لوز دې دا اخیستی شوی دی وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ او کله چې واغسته موږ مضبوطه وعده ستاسونه لا تسفكون دماءكم چې نه به تویوئ وینې د یو بل دماءکم نو داسې خو نشي ویلی کېدی چې وینې به نه تویوئ خپلې نو د خپلې نه مراد دلته څه دی د یو بل سبحان الله یعنی ضرور وینه تویول د یو مسلمان وینه تویول په ناحقه دا داسې ده لکه ته چې خپله وینه تویې نو ځکه ورته الله وایي چې وینې به نه تویوي خپلې یعنی د یو بل ولا تخرجون انفسکم من دیارکم
او نه به وباسئ ځانونه خپل د کورونو خپلونه. دلته هم دغه تېر شوي خبره ده، سړی ځان خو د کور نه وباسي، یعنې خپل وروڼه به د کورونو نه وباسي. ثم اقررتم، بیا تاسو اقرار وکړو، وانتم تشهدون، او تاسو ګوایئ یا او تاسو پوهئ. دا اوس ترجمه ده. پوهېدو دپاره به ته دا آیت او د روان آیت ته پوهېدو دپاره به ته په یو قصه ځان پوه کړې، هله به ته پوه شې. خلاصه درته د هغې بیان کړم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله مدینې ته راغی نو مدینه کې د یهودو درې ډلې اوسېدې: بنو نضیر، بنو قریظه، بنو قینقاع. او د مشرکانو څو ډلې اوسېدې؟ دوه، اوس خزرج. دا اوس او خزرج ګوره په دوی زورور وو، او دا د دوی خپله علاقه وه، او دا مالداران هم وو. د یهودو د هغوی نه ډېر مالونه والي، دا تفصیل به هم راشي په څه طریقې ته مالونه والي دي. نو چل بیا دا وشو د دې بنو نضیر، بنو قریظه، د دوی په منځ کې به دا جګړې کېدې را کېدې، او دا بنو قینقاع او بنو قریظه، بنو قینقاع او بنو نضیر دا ملګري. نو دوی داسې چل وکړو چې تاسو اوس مدینه کې اوسېږئ، نو ملګرتیا خو به کوئ یا د اوس سره یا د خزرج سره. نو دا یو ډله د یهودو دا د اوس ملګري شوه، د هغوی حلیفان شو. دا بله ډله د خزرج والو سره ملګري شوه. دی خو په اصل کې یهود درې ډلې، خو په دې خپلو کې هم دوی وران دي. نو دا دوه ملګري دي او یوه جدا ده. نو دا یوه ډله د اوس سره شوه، دا بله چې دوه دي دوی د خزرج سره شو. د اوس او د خزرج د دشمنۍ قصې دا خو مشهورې دي، دوی یو بل سره به جګړې راتلې. نو دې یهودیانو به په دې جګړو کې غټ رول ادا کو، او دوی به یې راګرمول چې په خپل منځ کې جګړې وکړي. په دې جګړو کې دوی ته څه فایده وه؟ فایده دوی ته دا وه چې اوس دا کوم یهودیان چې د اوس سره ولاړ دي، که دوی زورور شو په هغوی باندې، دوی ته پکې ځمکه میلاویږي، نو دوی ته به هم ځمکې میلاوي شي، دوی په هغو سره ولاړ دي. که هغوی زورور شو هغه یهودو ته ځمکې میلاویږي، ځکه چې دا مدینه کې د دوی خو ځمکې نه وي. نو په دې طریقې سره دوی د خیبر دا ځمکې او د نورې ځمکې دا دوی داسې نیولې دي. د اوس او خزرج به په خپلو کې به یې جنګول. هلته الله د دوی نه دا لوز اخیستی و چې خپلې وینې به نه تویوئ، او دغه شان یو بل به د کورونو نه وباسئ. دوی دا لوز پوره کړو؟ څنګه یې پوره نه کړو؟ خپل یهودیان به پکې وجل، ځکه جګړه چې کوې ته د اوس سره ولاړې خزرج په مقابله کې یهودی به پکې هم راځي، د خزرج سره ولاړې د اوس په مقابله کې یهودی به هم راځي، نو هغه به یې پکې مړ کوو. کله به یو ډله زورور شو په بلې باندې، نو هغو به یې د کورونو نه او د ځمکو نه وشړل، دوی به پکې یهود هم وشړل، او ورانۍ به یې دا کوو چې کله به د دوی دا ملګري یهودیان چې کم مد مقابل دي، دا به د دوی د حلیفانو اوس یا خزرج به قیدیان کړو، دا به یې وستو. جګړه کې قیدیان راوستل کېږي، نو دوی به بیا د خپلو ملګرو له کوم چې عرب دي مشرکان، دوی له به بیا پیسې را جمع کړي، ور به یې کړي، وایي زموږ دا یهودي پرېږدئ. نو هغوی به هم تعجب وکړو چې زموږ سره یو ځای ووجنئ، زمونږ سره یو ځای د کورونو او ځمکو نه شړي، دا پکې څه قیصه ده؟ نو هغه وایي چې په دې موږ خفه کېږو چې یو یهودی دی قیدي، او دا موږ ته په تورات کې حکم شوی دی چې تاسو به خپل قیدیان ازادوئ. نو دوی ونه منلې، یو یې ومنله، قتلی یې شړي، خو د قید نه یې راخلاصوي. ولې راته بیانوم دی؟ ثم اقررتم، یعنی تاسو ښه اقرار کړی د دې خبرو. اقرار یې داسې کړی دی چې دوی خو وایي چې موږ تورات منو، دا اقرار دی. اوس که تا ته څوک دا وایي چې الله تا سره لوز کړی، ته اقرار کړی، ته به څه وایي چې الله ما سره کله لوز کړی، الله ما سره کله خبرې کړي؟ ته چې دا قرآن منې دا اقرار دی که وانتم تشهدون، تاسو ګوایئ په دې یا تاسو پوهه یې په دې چې دا خبره په تورات کې دقه شان ده.
دوی سی چلو کو ثم انتم هؤلاء بیا تاسو دغه کسان یا بیا تاسو سپکو خلکو سپک کاری کړی تاسو دغه بیا تقتلون انفسکم چې تاسو وجنئ خپل لورونه وتخرجون فريقا منكم من ديارهم او تاسو باسي یو ډله ستاسو نه د کورونو د هغوی نه شړئ تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان تاسو مرسته کوئ د یو بل سره د هغوی په مقابله کې په ګناه او په ظلم کولو باندې تظاهرون تاسو مرسته کوئ د هغوی په مقابله کې د چا سره مشرکانو سره د عربو کافرانو سره په ګناه او په زیاتي کې زیاتې دی ګناه ده نافرماني د الله الله سره لوز اخیستی یو خو دوی دا زیاتې کوي لوز ماتوي نو بل د هغوی د جګړې خو داسې د الله د دین دپاره خو نه وي که نه اخو په معمولي خبرو به د یو بل نه سلو کسان وجل دوی به پکې هم شریک نو سراسر ګناه او زیاتې دی او تاسو ورسره پکې شریک یې ملګري یې او هغه هم د خپلو وروڼو په مقابله کې وإن يأتوكم أسارى تفادوهم او کراشي دا خلق تاسو تقیدیان تفادوهم تاسو جرمانه ورکوي دا هغوی د طرفه تفادوهم معنی دا تاسو فدیه ورکوي فدیه جرمانی ته وایي چې په دې سره دا قیدیان زموږ آزاد شي یهودیان الله وایي وهو محرم عليكم إخراجهم او حال دا دی چې حرام شوي دي په تاسو باندې ویستل د دوی وهو دا ضمیر شان دی ته ویلی کېږي یعنی شان او حال خو دا دی چې په تاسو باندې خو د دوی د کورونو نه ویستل په تاسو ناروا وو نو د کورونو نه مو شړل بې کور هم کړو بې ځمکې هم کړو او اوس راغلي یې جرماني ورکوي د څه دپاره چې رازاد شي أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض أين تاسو ایمان لرئ په بعض کتاب او کفر کوئ په بعض حصه دا د یهودو عیب دی ښه بعض خبرې منو بعض نه هغه منو چې فایده ده پکې او دا مرض ګورې د دې امت په بعضو خلکو کې هم دی هغه ځای کې به قرآن او حدیث ډېر مخې مخې ته کوي چې کله پکې ده ته فایده وي او چې کله دغه قرآن او حدیث د ده د معاشرې خلاف شي د ده د غم خادۍ خلاف شي د ده د پښتو خلاف شي بیا هغه قرآن او حدیث وروالی هغه به پرېږدي او خپلې معاشرې له پښتو له به ترجیح ورکړي بعض منو او بعض نه منو دا د کوم ځای ایمان دی نو دلته یو څو خبرې یوه ده چې دوی ولې د قیدي رازادو د نور حکمونه یې نه منل نو په هغې کې دوی ته مالي فایده وه او هغه په دې طریقې سره چې یو سړی به یې رازادو خپلو ملګرو سره به یې خبره وکړه کوم چې عرب مشرکان دي نو مثال کې هغوی رازادوي لکه په 1000 روپۍ باندې نو دوی به راجمع کړي د یهودو نه 100,000 نو 1000 هلته ولګېدي 19,000 د دوی جیب ته لاړې نو دا حکم هم دې لپاره نه دی منلی چې یعنې دی دینداري کوله دی هم صرف د څه لپاره منلی دی دی هم د خپلې فایدې لپاره منلی دی لکه دا بعض چې وینې که نه یو حدیث به یاد کړی په ټولو حدیثونو کې چې ته کینې دغه یو حدیث ورته بیانې چې کینې دغه یو حدیث ورته بیانې نو دې حدیث کې د ده فایدې دغه حدیث هم دې دپاره نه مني چې دا یو دینداري ده خو ده ته پکې یو دنیوي فایدې به ټکه چې ته کینې دغه یو حدیث ورته وایي یا د قرآن یو آیت ورته وایي نو قرآن خو نور هم شته حدیثونه خو نور هم شته بله فایده الله ورته آیا تاسو ایمان لرئ په بعض او نه لرئ په بعض نو دوی خو تورات باندې ټولو باندې ایمان کو په تورات ایمان نه
ایمان یې پوهېږي څه مطلب شو چې بس باندې ایمان نو څه مطلب شو جواب دی نږدې دی خو که وضاحت دی چې کومې به یې نه منلې هغه ښه صفا به وي موږ یې نه منو جملتن ټول تورات یې منو که نه منو نه نه دوی تورات منو که نه منو نو الله ورته څنګه وایي چې بعض مني او بعض نه مني ځکه ستا دا جواب او دا جواب تاسو وضاحت صحیح ونه کړو تعبیر یې دا دی چې دلته د ایمان نه مطلب عمل دی چې په بعض حصه عمل کوئ په بعض نه کوئ نور خو داسې په خوله هغوی ایمان راوړی نو بله فایده پکې دا راووته چې عمل ته ایمان وي نو عمل په ایمان کې داخل دی افتؤمنون ببعض الكتاب آیا تاسو عمل کوئ په بعض کتاب وتکفرون ببعض او په بعض باندې عمل نه کوئ نو عمل نه کول دا کفر ته هم رسي ورسېدی به دی که نه داسې خو یهودو په خوله صفا نشي ویلی چې موږ دا احکامات نه منو مني خو هغه ټول خو دلته عمل ته ایمان وي فما جزاء من يفعل ذلك منكم بس نه د بدله د هغه چا چې کوي دا کار ستاسو نه الا خزي في الحياة الدنيا مگر شرمندگی په ژوند دنیوي کې معنی دا چې څوک ځان ظاهره کې بزرګ ښکاره کوي او د الله په کتاب عمل نه کوي نو الله به په دنیا کې شرموي نو دوی به شرمولي وو که نه وو څنګه یې شرمولي ویې شړل د مدینې نه یې وشړل خیبر ته لاړو د خیبر نه یې وشړل شام ته لاړو ذلت دنیا کې ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب او په ورځ د قیامت به دوی واپس کړي شي سخت عذاب ته وما الله بغافل عما تعملون او نه دی الله نه خبر د هغه عملونو نه چې تاسو یې کوئ وجه ګوره د دوی د دې بېدینۍ دا وه أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة داغ کسان دی چې اغستی دی ژوند دنیوي په مقابله د آخرت کې دا یاد کوي فایده چې بېدینۍ پسې شاته لویه وجه هغه د دنیا سره محبت وي یعنی ته سوچ وکړه کوم ګناهونه چې تا نه کېږي سوچ پکې وکړه ځه ته یې چې کوې که نه کېږي چا نه ګناه دلته کېږي نه داسې خو څوک نه چې بلکل پاک نه کوم ګناهونه چې تا نه کېږي سوچ وکړه وجه یې څه ده د هغې به دنیوي وجې نو ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دنیا د فتنې نه موږ یېرولي یو لویه تباهي د دنیا کوي د سړي نو دوی دنیا اغستې ده په مقابله د آخرت کې فلا يخفف عنهم العذاب نو کم به نه کړی شي د دوی نه عذاب کم عذاب چې الله مقرر کړی دی هغه به نه کمیږي مقته امر به ورته میلاویږي ولا هم ينصرون او نه به د دوی سره مرسته وکړی شي نو چې الله ترې ناراضه وي څوک به ورسره مرسته وکړي دا فایده یاده کوي چې الله راضي ساته کار به دې ټول برابري اگر که مخلوق د نه ټول ناراضه او چې مخلوق د نه ټول راضي او خالق ناراضه نو ته هیڅ هم نه او هیڅ کار دې هم نه کېږي ځکه چې خبره ټوله د خالق په لاس کې ده هغه راضي ساته هر څه به دله برابر کړي اوس بله خبره د بني اسرائیل مبارکي او مقصد پکې څه دی د هغوی عیب بیانول
او پیغمبر ته تسلی چې اے پیغمبر ته مه خفه کېږې چې دا یهود تا ته دروغجن وي او تا تنګۍ را تنګۍ دوی نور پیغمبران هم نه دي معاف کړي ته اولنی نه چې دوی تا سره دا کار کوي ولقد آتینا موسی الکتاب او یقینا من ورکړو موسی علیه السلام ته کتاب وقفینا من بعده بالرسل او را لیږلي ومنګه د هغه نه وروستو ډېر پیغمبران وقفینا قفا په عربي کې سټ ته وایي چې تا پسې څوک شاته نږدې رواني په دې سټ پسې نو موسی علیه السلام پسې پرله پسې ډېر پیغمبران راغلي دي پیغمبران مخکې هم راغلي دي خو دلته د موسی علیه السلام تذکره په دې وکړه ځکه چې په هغه پسې وروستو ډېر راغلي دي یو وجه خدا ده او بله دا چې دا څومره چې راغلي دي د عیسی علیه السلام پورې دې ټولو تورات بیان کړی دی او ځکه دا فرق یاد کوي دا بله فایده مخې ته راغله چې یو دی رسول بل دی نبي دې کې علماو ډېر فرقونه بیان کړي چې رسول څه ته وایي نبي څه ته وایي خو واضحه فرق چې ډېرو علماو له ترجیح ورکړې هغه دا ده چې وحي دواړو ته کېږي رسول ته هم وحي کېږي نبي ته هم وحي کېږي خو رسول ته د نوي شریعت وحي کېږي نبی ته د هغه تیر شوي رسول د شریعت وحي کېږي هغه ورته راتازه کېږي نو په موسی علیه السلام پسې پرله پسې الله وایي ما ډېر پیغمبران لیږلي وآتینا عیسی ابن مریم البینات او منګه ورکړي وو عیسی زوی د مریم ته ښکاره دلیلونه عیسی علیه السلام تذکره وکړه عیسی علیه السلام له بیا الله انجیل ورکړی او دا یاده کوي چې عیسی علیه السلام هم دغه مسلې کومې چې تورات کې وي خو لږې ورته الله بدلې کړي وي انجیل یې وله ورکړی نور اکثر مسلې مقه وي عیسی ابن مریم علیهم السلام دا هغه پیغمبر دی چې بغیر پلار نه پیدا دی نو ځکه یې نسبت مور ته کېږي نور طریقه دا ده چې نسبت به پلار ته کېږي او دا د انګریزانو طریقه ده نن سبا چې په بعضو ملکونو کې هغوی نسبت د بچي مور ته کوي هلته زناګانې او فحاشي دومره عامه ده هغوی د پلار یې څه پته لګي خو طریقه دا ده د شریعت اصول دا دي او دا د سړیتوب خبره هم ده چې نسبت په پلار ته کېږي په دنیا کې مو په آخرت کې بعض دا وایي په عرض محشر کې به هر سړي ته چې اواز کېږي نو مور ته به نسبت کېږي دا کمزوري خبره ده صحیح روایتو کې راغلي چې فلان ابن فلان سره به اواز کېږي پلانې د پلانې زوی نو پلار په دنیا کې هم یادېږي پلار په آخرت کې خو عیسی علیه السلام پلار نشته نو ځکه ورته ابن مریم ویلی کېږي او دا عیسی نوم چې دی د دې مطلب په عبراني ژبه کې سید او سردار دی او د دې مریم په عبراني ژبه کې معنی ده خادمه د الله د دین ځکه چې دا مور او پلار څه کړي وه دین ته وقف کړي وه سورت العمران کې به راشي الله وی ما هغه له بینات ورکړي بینات ته ماره ښکاره دلیلونه معجزات د هغه سره ډېرې معجزې وي چې الله ورله ورکړي د هغې تذکره به په سورت العمران کې او د سورة المائده په آخره کې راشي وأیدناه بروح القدس او مضبوط کړی موږ هغه په پاک روح سره یا په روح پاک سره عیسی علیه السلام یې مضبوط کړی په روح القدس سره مشهور تفسیر او راجح دا دی چې دلته مراد جبریل علیه السلام دی قل نزله روح القدس نو جبریل علیه السلام ته ویل کېږي روح القدس بعضو علماو دا ویلي وي د روح القدس نه مراد انجیل دی ځکه چې انجیل روح ژوند ته وایي نو په آسماني کتابونو کې ژوند پروت دی او قدس معنی پاکې خبرې
چا دا ویلي چې قدس وی د الله نوم دی مطلب دا چې الله د طرف نه ده کې روح اچولی شوی وه دی خو بغیر د پلار نه پیدا دی که خو نه واضح دا دی چې دلته مطلب څوک دی جبریل علیه السلام جبریل علیه السلام خو د ټولو پیغمبرانو سره مرستې کړي که نه که بل چا سره نه ده کړي نو ده سره ولې خاص ذکر کوي دی څه جواب شو پلار یې نه نو جبریل علیه السلام راغلی و د ده مور له زیری ورکړه بیا د ده د مور په ګریوان کې پوکې کړه بیا کله چې قوم د ده سره دشمنیانې کولې دی تنګو را تنګو نو هر ځي کې به ورسره و بیا کله چې د اسمان ته د ختو وخت راغی نو اسمان ته هغه خېچوله نو ذکر د سره د روح القدس تذکره ډیره کېږي نور دې سره جبریل د ټولو مرسته کړې د الله په اذن سره بیماری د بني اسرائیلو صدقه دا ده افکلما جاءکم رسول بس هر کله چې به راوړو تاسو ته یو رسول یا بس هر کله چې به راوړي تاسو ته یو رسول بما لا تهوى انفسکم هغه مسلې چې نه به خوښولې نفسونو ستاسو چې کله به پیغمبر مسله راوړه هغه مسله به د بني اسرائیلو د خواهشاتو مطابق نه وه استکبرتم تاسو به لوی وکړه دا بیماري وپاوي او دا بیماري د دې امت په بعضو خلکو کم دی کم مولا یې خوښي چې د هغوی د مرضۍ مطابق مسلې وي د ده په شان مولا په پوره KPK کې نشتي داسې غلو به وکړي بیا دا KPK خو لا بیا هم ښه دی پښتونخوا وایي د ده په شان مولا په دې عربو عجمو کې نشتي اخر دې مولا څه بیان کړي دي چل دا دی چې مولوي صاحب چېرته دا کلیوال نه دي خفه کړي چېرته هغه د کلیوالو ناروا ته ناروا نه ده ویلي یو پیر مسله وه د بعضو کسانو نو زه به کېناستم هلته دوه درې هفتې مونږ تللي راغلي وو ډېره غټه مسله وه په څلورمه هفته یو سپین ږیری مولوي صاحب راوستی سپین ږیری داسې شپېته اویا کاله عمر به او وی دی په ویزټ راغلی دی او دا ډېر لوی عالم دی او دا شیخ الحدیث دی او دا شیخ القرآن ما دا خو ډېره ښه دی او بل وی دا زموږ د علاقې دی د کلي دی یعنې دی هلته مولا دی نو ما دا خو ډېره ښه دی په تاسو باندې پوهېږي علاقې په حالاتو خبر آخري درجې ته رسېده او نږدې و چې فیصله د هغه مظلوم په حق کې شوی کوم چې پکې غریب و او کمزور او بل طرف ته مالداره خلک و ملکانان دا په کورونو ټول داسې کاږه واږه یې ښودي وایي دا چې ملکانان دي زه چې ورغلم کله چې ما ملاقات وکړو نو عباس ما ته پلانې ملک صاحب پلانې ملک صاحب ما دا تعریفونه موږ ته نه کوې دلته خبره وکړه ملک صاحب دی په خپل علاقه کې دلته دی راغلی دی یو فیصلې او د یو خبرې دپاره دا په کولونه دا کاږه واږه په کولونه په موږ باندې اثر نه کوي د دې ځان له ساتي هلته وکیل یې کړي خیر چې کله خبره ختمېدو شو ما مولوي صاحب تاسو څه وایي غوغا جوړه شوه غوغا حق مالداران او زورور چې کوم هغه راپاڅېدو خبره کوو دا څنګه کوو دا داسې ما مولوي صاحب ته پکې دوه ټکي ووایه ولې زما دا خبره غلطه ده ما دوه علما نور هم ناست او ما د دوی دا خبره غلطه ده تاسو ته خو څه ووایه که ویې زه به دا ووایم چې په دې فیصلو دوی په خپله ښه پوهېږي شریعت کې دا فیصلې نشته وي دا کومه مسله چې دوی راوړې ده دا په شریعت کې کوم ځای کې ده دا فیصلې دوی په خپله کوي دا ملکانان دي ښه جرګمار خلک دي بس غوغا چغې شوې بس د مولوي صاحب خبره صحیح ده فیصله پرېږدي مشرانو ته او ملکانانو ته په هغه ځي کې هغه کسان پاڅېدو هغه بل ته وایي چې که دې دویمه خبره وکړه که نه داسې هلته سره کوو که نه او دا خبرې شروع شو زه راووتم خو دومره خفه کړی وم که نه چې دا غوږونه مې داسې اور کړو تک سور شوی وم بلکل چې راووتم مولوي صاحب ته مې ما سم د نرز وایي وایي څنګه
ما مسلمانان دې خپلو کې ور واچول ته راووتې ته ما مولا یې دې ږیرې ته دې وګوره سپینه ږیره ته اخر د څه نه یېرېږې ته به ستا اوس هم د ژوند امید شتې او چې څه مې به د خوله راتلو هغه مې ورته او دا پکې لا شیخ الحدیث و چې شیخ الحدیث نه چې د هغه به څه حال نو دا مولا یې راغوښتی خاص دې له و چې دې اخره کې دا خبره دا مونږ ته راواچوي نو که د دغه ملکانانو تاسو تپوس کړی وی زما او د دې مولوي صاحب په باره کې نو کوم یو پکې تکړه مولا دی که نه زه تکړه وم تکړه و ځکه چې خو خوشحاله کړو یاران یې خوشحاله کړو غټه مسله وه د ډېرو پیسو وه هغه یې وله حل کړه یهودو کې دا بیماري وه چې کله به پیغمبرانو داسې سره وړي چې د دوی د خواهشاتو به نه خوښول استکبرتم دوی به لوی وکړه لوی څه ته وایي حدیث کې تعریف راغلی بطر الحق حق دیکه کول بیا به د پیغمبرانو هغه حق هغه به یې نه منو نو ګوره څه چل به یې وکړو ففریقا کذبتم نو یو ډله د پیغمبرانو تاسو دروغجنه کړه وفریقا تقتلون او بل ډله تاسو وجله داسې ظالمان چاته به دروغجن وي او څوک به مړ کړو تقتلون مضارع راوړی د ماضي نه دی راوړی چې تاسو وجلي دا یو ډله وایي تاسو یې وجنئ معنی دا چې د دوی اراده شتي ولې زموږ د پیغمبر د وجلو اراده نه وه نو ځکه یې مضارع راوړو چې اوس هم تاسو اراده لرئ د پیغمبرانو د وجلو بل عیب په دوی کې دا دی ګوره ځان به لوی ګڼو چې موږ د علم لوښي یو د پیغمبرانو د علم ته او د وحي ته موږ نه یو محتاج وقالوا قلوبنا غلف او وی بدوی زمونږ زړونه د علم نه ډک دي غلف ګوره د په عربۍ کې کله جمع د غلافي او بیا د هغې معنی د لوښی نو څه مطلب شو وقالوا قلوبنا غلف او وی به هغوی زمونږ زړونه د علم لوښي دي څه مطلب د علم لوښي دي د علم نه ډک دي یا غلف جمع د اغلف ته نو دا بندېدو ته وایي وقالوا قلوبنا غلف او وی به هغوی زمونږ زړونه بند دي ستا په دې خبرو باندې موږ نه پوهېږو دا زمونږ په دې امت کې داسې مرضیان شتي که نه د علم دعوې موږ سره وایي ځان له او موږ سره پلانې علم دی او موږ سره پلانې علم دی جی پلانې مولوي صاحب ده سره فلسفه ده او دا سره منطق دی او سره دا دی او سره فنون دی او سره دا دی قرآن او حدیث مو ته سپک کوي او دا خو پکې ډېر زیات دي څه ووایو څه ووایو والا لږ دي که ډېر دي څه ووایو مطلب دقه دی چې زړه زموږ څه دی بند دی ګنټه یو نیمه به ته په سوچه پښتو کې لګیا اخره کې دی سر وګرې وي څه ووایو د چا ومنو یاره د دې هندواني د بهر نه پته لګي چې دا دننه ښه ده که خرابه ده او دا ظالم به معلومه کړي چې دا دننه خرابه ده که ښه ده ګرځي پسې او د هندوانو ته ور ووړي ټپه ټپه او بینوی یو شي او ټوله هندوانه په 10 ریاله ده او عالم به یو نیمه ګنټه تقریر وکړي او قرآن او حدیث به بیانوي او وضاحت یاره څه ووایو نو بس پوه نه شو چې دا څه قیسه روانه ته په دې نه پوهېږې ته په دې نه پوهېږې چې کم عالم قرآن او حدیث بیانوي کم عالم قصې بیانوي کم عالم خلق خاندوي کم عالم صرف مذهب پورې نښتی دی کم عالم صرف خواهش پرست دی ته نه پوهېږې په دې ښه پې پوهېږي او تعصب د لاسه دا وایي څه ووایو دا بیماری د مدینې په منافقانو کې هم وه را به شي په صورت محمد کې الله وایي د دې پیغمبر سره په مجلس کې ناست او وایي چې بهر ته وځي وایي چې ماذا قال آنفا دې پیغمبر څه وایي موږ پې پوه نه شو نو تاسو سره مجلس کې نه وایي ناست هسې په بله ژبه کې لګیا نو یهودو کې دا مرض تکبر او دویم
چې زړونه زموږ بند دي موږ نه پوهېږو په حق باندې الله وایي دغه وجه نه ده نه سینې د دوی د علم نه ډکې دي نه زړونه بند دي وجه دا ده بل لعنهم الله بکفرهم بلکې لعنت کړی دی الله په دوی باندې په سبب د کفر د دوی فقلیلا ما یؤمنون بس ډېر لږ کسان په دوی کې ایمان راوړي لږ کسان ایمان راوړي یو مطلب یې دا دی فقلیلا ما یؤمنون یو مطلب دا دی چې لږ خلک په دوی کې ایمان راوړي ډېر ایمان نه راوړي او سخت متعصبه دي ګوره یهود ښه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مدینه کې 10 کاله تیر کړي دي په مکه کې د نبوت نه بعد 14 په دې 30 کاله کې د شمار یو څو یهودیان مسلمانان شوي دي د شمار د سخت متعصب ځکه الله وایي فقلیلا ما یؤمنون یو معنی دا ده چا دا معنی ذکر کړي دا هم صحیح دی فقلیلا ما یؤمنون دوی لږې خبرې مني هغه خبرې لږې دي چې دوی یې تصدیق کوي د ډېرو نه انکار کوي او ولې انکار کوي نه خواهشاتو خلاف جواب شو دغې کې بما لا تهوى انفسکم ها بل مرض ولما جاءهم كتاب من عند الله او هر کله چې راغی دوی ته کتاب د طرف د الله نه کتاب نه مراد دلته قرآن دی هر کله چې راغی دوی ته قرآن مصدق لما معهم تصدیق کوونکی دی دا کتابونو چې د دوی سره دي سبحان الله یعنی دوی دا عذر هم نشي بیانولی چې دا قرآن زمون کتاب ته دروغجن وایي ځکه یې موږ نه منو الله وایي نه دا کوم کتاب چې راغی دا کتاب د دوی د کتابونو څه کوي تصدیق کوي دوی سره څه عذر خو نشته حال ته یې ګوره وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا او دوی مخکې د دینا چې غوښته به فتح د الله نه په مقابله د کافرانو کې و دوی مخکې د دینا نو ذکر د څه وشو نږدې کتاب د قرآن د نازلېدو نه مخکې یا د پیغمبر ته نبوت میلاوېدو نه مخکې کار یو وی ځکه چې کتاب چې نازل شو پیغمبر ته نبوت میلاو شو دوی به څه چل کو یستفتحون فتح به یې غوښته د الله نه مرسته په مقابله د کافرانو کې او هغه داسې چې دوی خو د عربو مشرکینو سره اوسېدو که نه جنګونه به منځ کې راتلو نو دوی به وي یو پیغمبر ګوره لاره روان دی یو پاتې د اخرنی دای نوم دی دا دای صفات دي الله دې هغه راولي د هغه په مرسته کې به موږ تاسو سره جهادونه کوو دومره پوه یستفتحون یو معنی دا ده چې دوی به غوښته فتحه د الله نه دویمه معنی په دې کې بعض علماو دا ذکر کړی دی یستفتحون په معنی د اخبار دی دوی به خبر ورکو خلکو ته یو پیغمبر وی را روان دی ګورئ دا دا صفات دي داسې خوی دی دی نوم دی د هغه په مرسته کې به موږ جنګیږو د مشرکانو سره درېیمه معنی دی کې دا پرته ده بعض علماو دا معنی ذکر کړي یستفتحون مطلب دا دی چې تپوسونه به یې کول د پیغمبر د راتلو نه مخکې دې مشرکانو نه به یې تپوسونه کول داسې کس خو لا پیدا شوی نه دی که نه داسې کس خو راغلی نه دی که نه معنی دا چې ښه پوه دي وګوره عناد ته او ضد ته فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به هر کله چې راغی دوی ته هغه شی چې دوی پیژندو نو کفر یې وکړو په هغه باندې هغه پیغمبر چې راغی دوی ته څه شو دوی ته منکر شو حویی ابن اخطب یهودي به وي وی ښه راته پته ده چې دا پیغمبر په حق ده هم دا دی د الله پیغمبر خو قسم مې دي په الله چې مرګه پورې دله نه منمه ښه ورته پته ورا به شي په روان ایتونو کې الله وی دوی د پیغمبر دومره ښه پېژني چې دومره دوی د خپل زامن هم نه پېژني دومره ورته معلوم
فلعنة الله على الكافرين بس لعنت دا اللہ دے پدیس کافرانو باندی بئس ما اشتروا به انفسهم بد دے غشے چی دوی خرس کرل پاگی سرزانون اخپل دوی پا دیر بد شی باندی اخپل زانون خرس کردی دی اشتروا دا پا معنی دا خرسولو دا گوره او ځکه ما مخکې ورځو کې تاسو ته ووایي چې قرآن باندې نه پوه نو د دې بعضو ټکو بیا ته داسې ترجمه کوي لکه ستا ذهن کې چې اوس اشترو بعض وایي چې معنی چې ویې غستو ځکه چې عام اصطلاح کې شراء په معنی د څه استعمالي اغستل خو نه دا په عربۍ کې په معنی د خرڅولو استعمالي الله وایي بد دی هغه شی چې دوی خرڅ کړل د هغې په مقابله کې ځانونه هغه څه شی دی چې دوی په ځانونه خرڅ کړو أن يكفروا بما أنزل الله چی کفر کئی دوی پاغ کتاب چی نازل کرے دی اللہ معنی دا شوا چی دوی زانون خرس کری دی پا دی کار باندی چی منگ با ہمیشہ کفر کو دا سنا انکار با کو دا آغا وحی نا چا اللہ را لے گلی بدقی تیزان ٹیکا کڑے دے او دقی تیزان وقف کڑے دے ولی دوی دا کار کئی ولی زان خرس کڑے پا دے بانی بغیا دا وجی دا کینینا دیر حسدگر خلق تو یهود گر او را بشی پا سورة النساء کی اللہ وی تاسو ولی حسد کوئی دیر خلقو سر دا خود اللہ مرزی لی چال نبوت ورکی و چال نورکی نو دا دیر حسدگر خلقو أن ينزل الله من فضله چی نازلی اللہ دخبل مہربانینا على من يشاء من عباده باغ چاچی اغواری دخبل بندگانونا دوی با پدی بانی کینا کوال حسد با پدی کو چی وری اللہ دخبل مہربانینا پا بعضو بندگانو بانی را اخبر مہربانی را نازلی یعنی ولی دی پیغمبر لپیغمبری ورکر دا خود اللہ کارت علا من یشاؤ من عبادی دا خود اللہ فقط چی بخبرو بندگانو کی بچا فضل کی خودوی بکینا و حسد کو و دا حسد زنگو دی پختنو کم دیر زیاد دی دا اللہ پا نعمتونو حسد کول دی و مؤمن سر فباؤوا بغضب على غضب بس اختش والدوی پا غضب دا پاس دا بل غضب کی ولی دو غضبا کوشش تے خدے کلک دا خپل کتاب نے کل انکار کرے کی دیش یو جواب دادی چی تورات مونمنو قرآن مونمنو نو غضب دا پاس دا غضب نه دغه یو راځي تاسو جواب دی خدای خو لږ تعبیر دی ولا بدل کړی وي چې ها دغه ستاسو سره جوابونه برابر دي دای وجه دا چې یو خو دوی کفر وکړو ای یکفروا بما انزل الله په دې خو دوی خپل ځانونه خرڅ کړي دي او دغه کار یې اخیستی دی او دوی مې حسد نو ځکه فباؤوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين او خاص کافرانو لر عذاب ذلیلونکی دی بل مرضی واورا وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله او کله چې ویلی شي دوی ته ایمان راوړئ په هغه کتاب چې الله نازل کړی دی قالوا وی دوی نؤمن بما انزل علينا من ایمان لرو په هغه کتاب چې نازل شوی دی په موږ باندې ويكفرون بما وراءه
او دوی کفر کوي په هغه څه چې ما سوا دي د دغه کتاب نه. دا بل مرض دی. مرض پکې دا دی چې دعوت ورته ورکړی شي چې په قرآن ایمان راوړي، نو دوی موږ تورات نه علاوه بل کتاب نه منو. نو ولې تورات مني څه؟ نو ولې تورات مخې مخې ته کوي؟ ځان پې بچ کوي. تورات خو به یادوي که نه. ویکفرون بما وراءه، دا وراء ټکی نه وراء په عربۍ کې، دا په یو څو معنو سره استعمالېږي. مخکې ته م وایي، شاته م استعمالېږي، او خوا او شاته م استعمالېږي. او دلته په معنی د خوا او شا دی، ما سوا. یعنی د تورات نه علاوه چې وایي کوم کتابونه دي هغه موږ نه منو. دوی مسلمانان شو. ولې؟ د یو نه انکار، د ټولو نه انکار دی. او دوی خو د ټولو نه انکار کوي، صرف یو مني، هغه یو هم نه مني. ځکه که دا یو یې منلی دی، نورو نه انکار نه کوي. وهو الحق مصدقا لما معهم، او حال دا چې دغه کتاب حق دی، تصدیق کوونکی دی د هغه کتابونو چې د دوی سره دي. کوم کتاب الله یې دی؟ قرآن. ستاسو د کتابونو تصدیق کوي، بیا هم نه منئ. اوس الزامي خبر پې الله کوي، اوس څه ناشنا خبره الله کوي. دې ته وایي الزامي رد. قل ته ورته ووایه فلم تقتلون انبیاء الله، نو تاسو ولې وجل پیغمبران د الله من قبل مخکې د دې نه ان کنتم مؤمنین، که چېرته تاسو ایمان راوړونکي یئ. ایمان راوړونکي په څه؟ په تورات باندې. ځکه چې خو دعوه کوي که الله ورته وایي څه صحیح شو، تاسو تورات منئ او تورات منئ. په تورات کې دا راغلي دي چې تاسو پیغمبران وژنئ. ناشنا رد پې الله وکړو. او دا دې امت کې هم بعضو مریضانو کې دا بیماري شته، لکه وایي موږ تورات نه علاوه بل کتاب نه منو. دا موږ سره هم شته. د خپل مذهب نه علاوه د هېڅ چا نه منو، د خپل مولا نه علاوه یو هم نه منو، د خپل شیخ نه علاوه د بل چا نه منو، د خپل رای نه علاوه د چا نه منو. دا هم دغه مرض دی. نه، مسلمان شان دا دی چې قرآن او حدیث ورته راورسېدو په هر طریقه، د هر چا په ژبه دی به یې مني. ها، اوس الله سبحانه وتعالی یو څو منټه پاتې دي او درس موږ لږ اوږد کړو. د تېر شوي نه یو څو منټه، بیا نو تاسو ته خوشحاله شئ چې موږ ډېر اوږد کړو، یو څو. او بل دا روجې دپاره تمهید دی چې روجې کې به ناسته ډېرې. بل اوس دا روان آیتونه چې دي په دې کې هغه زوړ مضمون بیا راوړي الله د رد دپاره، چې په دوی کې هلته خو هغه خبرې په دې شوې وي چې هلته ورته الله نعمتونه را یادول چې تاسو باندې الله دا احسان کړو. اوس د دوی خباثتونه بیانېږي، خو دا مضمون مخکې بیان شوی دی. الله وایي ولقد جاءكم موسى بالبينات، او یقینا تاسو ته راغلی و موسی علیه السلام په ښکاره دلیلونو. ولقد آتینا موسى 9 آیات، 9 نښې الله ورکړي موسی علیه السلام نه، د هغې ذکر به راشي. دلته مراد هغه واضحه نښې دي، معجزې. یا بعض علما وایي ښکاره احکامات، ټولې صحیح. ثم اتخذتم العجل من بعدي، بیا تاسو ونیو سخې په بندګۍ سره وروستو د تګ د موسی علیه السلام نه، وانتم ظالمون، او تاسو ظلم کوونکي وئ په شرک کولو سره. تفصیل مخکې تیر شوی دی. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، او کله چې موږ واغسته مضبوطه وعده ستاسو نه، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، او اوچت کو موږ ستاسو د پاسه تور غر. کله به اوچت کړی و؟ یاد دی ته؟ چې موږ تورات کله چې موسی علیه السلام
تورات نه تاسو ګډه وډه خبره ده دا صحیح ده کله چې موسی علیه السلام موسی علیه السلام له الله تورات ورکو هغه وایي دا کتاب دی دوی منګی نه بولي الله سی چلو کو غریب پرې راوچت کو دا اویا کسانو خو د توبې مسله ده هغه جدا ده دا نږدې درس کې ذکر شوی خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا ونسي هغه کتاب چې موږ درکړی تاسو ته په طاقت سره واورئ دا ورته الله ویل په طاقت سره څه معنی په عمل سره نورې معنی موږ ذکر کړي په علم سره په محنت سره واسمعوا واورئ نو دا دا واورئ په دې ما آتیناکم بقوه کې نه راځي په طاقت سره والی په دې کې نه اورېده نه راځي کېدای شي دا ښه کوششونه دي نه 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 معنی دا چې کتاب تاسو واغستو نو صرف اغستی نه دي مضبوط واورئ د مضبوط عمل دپاره کتاب راغسته احکامات منل ابتداء دا اسان کار دی خو وروسته په هغې باندې عمل کول دا ګران کار دی بعض علماو دا معنی ذکر کړې دی مطلب دی چې واورئ خذوا ما آتیناکم بقوه واورئ یو عام اورېده دي واسمعوا و بیا د زړه په غوږونو مو واورئ دا ټولې صحیح قالوا يا غوي سمعنا وعصينا من واوريدا ومن غينا فرمانيكو دومره لوی ظالمانو دا څنګه دوی دا خبره کړې ده نو دې کې مفسرینو یو څو خبرې ذکر کړې دي یو دا وی دا په هغه ټیم کې دوه ډلې وي دوه کوم ټیم کې چې دوی ته وویلی شو چې دا کتاب والی نو څو ډلې وي دوه یوې وی سمعنا بل وی عصینا بعض علما وی نه وی مطلب دا دی چې په خوله وی سمعنا په زړونو کې عصینا خو دې ټولو کې ښکلې خبره هغه دا ښکاري چې لازم نه دی چې دا دوه خبرې چې کړي دا په هغه ټیم ټولو مطلب د دې دا دی مشرانو ویلو سمعنا کشرانو وی عصینا په هغه ټیم کې چې غر اوچت کړی شو نو مشرانو څه وویل سمعنا موږ واورېده موږ عمل کوو وروسته کشرانو عصینا او ښکلی دلیل په دې موجوده یهود کوم چې د پیغمبر اسلم په وخت کې چې هغوی بیا تورات ونه منو پیغمبر ذکر پکې شته او هغه پیغمبر باندې ایمان رانه و واشربوا في قلوبهم العجل او سکولی شوی دی په زړونو د دوی کې محبت تسخی بکفرهم په سبب د کفر د دوی الله اکبر یعنی دا محبت د سخي سره دومره ډیر دی چې د زړونو ویښته کو شوی دی او اشراب څه ته وایي په عربۍ کې چې یو شی د بل شي سره داسې ګډوډ شي او داسې ګډون پکې راشي چې بیا جدا کېږي نه نو د سخي دا محبت دومره ورننوتی دی چې ورسره وځي نه او دې کې دا فایده چې د الله نه علاوه د چا سره دومره جوور محبتونه مه کوه چې بیا د زړه نه راوځي دنیا یادو د دنیا په بنیاد محبتونه به دومره نه کې چې په زړه کې دې ځای الله سره محبت ته پاتې نه شي او دین سره محبت ته پاتې نه شي او دا نه منو موږ په دې باندې ډېرو علماو لیکل کړي ده او بیانه کړې ده دا خبره دا نه منو یو سړی وایي زما په زړه کې مینه د قرآن سره ده او مینه د سندرو سره ده اور او اوبه را جمع کوي سندرې به اوري په ګاډي کې په موبایل کې ګړزه ګړوزه هر ځای کې او یاروي دا قرآن راله داسې خوند راکوي چې ویلی کېږي ته خو د سندرو د قرآن وی کم سړی چې په دې نظمونو او ترانو باندې ډېر مین وي دم د قرآن سره محبت ډېر نه وي دا نظمونه او ترانې چې اوري که نه
دم د قرآن سره محبت ډېر نه وي نو سم خیال دی چې سندرې لګولي او ډزه ډوزه او دی وی زم یاره قرآن داسې مزه راکوي وي نه زه تا نه دی پرېښودی زړه کې څنګه تاله مزه درکوي هسې که به نه و ټیچر ته اورې راورې چې مسلمان یم او د الله کلام دی کله نه کله خو اورېده پکار نو د دوی زړونو ته د سقي محبت کوشی و د کفر د لاسه قل بئس ما يأمركم به إيمانكم تورته ووایه بد دی هغه څه چې حکم درکوي تاسو ته په هغې سره ایمان ستاسو ان کنتم مؤمنین که یی تاسو ایمان لرونکي په خپل کتاب د دې معنی دا ده که چېرته ستاسو ایمانونه تاسو ته د دې دعوت درکوي چې د دې پیغمبر مه منئ زموږ دا پیغمبر او دا قرآن مه منئ نو دا بیا څه ایمان شو دا خو ایمان نه دی دا څه ایمان شو چې تاسو ته د غلط کار امر کوي آیا ایمان چاته غلط کار ښیي خو نتیجه دا ده او حقیقت دا ده چې ایمان هم څه ایمان نه دی ان کنتم مؤمنین که یی تاسو ایمان لرونکي په خپل کتاب ځکه که تاسو هلته په صحیح معنو سره ایمان راوړی وی نو تاسو به د الله د نافرمانیانو نه ځان ساتلی وی خو چې هلته ایمان صحیح را نه وړو په خپل کتاب نو دلته هم ستاسو په ایمان کې څه راغی کمی پکې راغی یا ایمان هم ګډوډ شو په دې باندې به اکتفا وکړو سبا به انشاءالله د 94 نمبر آیت نه شروع کوو بل یو عیب به الله د دوی بیانوي چې دوی دعوی غټې کوي او هغه دعوی د دروغو دي یوه دویمه ده چې په دنیا باندې سخت مهین خلک دي د مرګ نه انتهایی یریږي دا خبره به انشاءالله سبا بیانو الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي په قرآن باندې هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين